ښه کار یې وکړو او دروند کار یې وکړو. اگر چې دا حکومت چې راغلی نو د دې نه پس مونږ چېرته خو امید غونډه نه د ایم این اے د طرف نه لیدلې ده او نه د ایم پي اے او نه د وزیر د طرف نه لیدلې ده. زمونږ چې دور و نو الحمدلله د دې ملکنې جلسې ټول مشران مونږ 2 ځله راجمع کړي دي. د وزیر اعلی سره هم د هغوی میټینګ کړی دی. مونږ دې ته نه دي کتلي چې لکه دا څوک په کومه پارټۍ کې دی، خو د علاقې ترقۍ دپاره دا کار مونږ کړی دی. یو خبره دا هم کومه چې باچا صاحب د دوی والد صاحب هم الیکشن ته ولاړو، د جماعت اسلامي په 1970 کې عبدالستار خان الیکشن ته ولاړو، د اے این پي هم دلته کې نیک کمل خان الله دې وبخلي ایم پي او بیا نور دا پارټۍ دي، د دې جرړې دي. او دا اوس چې کوم نظام دی نو دا خلا ده، دا هوا ده. دا د دوی هېڅ ګناه نشته چې هغوی مونږ نه راغونډوي یا د قوم نه تپوس نه کوي. هغه چې چا مقرر کړي د هغوی نه تپوس کوي. دا قوم نه دي مقرر کړي، دا د قوم نمایندګان بلکل نه دي. دا د هوا نه راغلی یو خلک دی او ډېر پرې د مونږ افسوس دی. دوی له دا نه وه پکار، دوی له پکار دا وه چې څنګه په پخوانه طریقه را روانه ده ملکنې جلسه کم از کم چې دا خلک د یو بل سره کښېني. که څوک سیاسي مخالف دا شهراز خان د تحفظ حقوق ملکان صدر دی، اعجاز خان ورسره جنرال سیکرټري دی، یو د جماعت اسلامي دی بل د اے این پي دی، دا مسلم خان د لیګانو ټول ملګري ناست دي، د پیپلز دا ټول میاشت په 2مه میاشت دا راجمع کېږي په قومي مسلو باندې بحث کوي. دا کلچر دی زموږ د ملکان، ډېر ښه کلچر دی. باچا صاحب ډېر ښه کار وکړو. په دې وخت کې زه ته جاوید ځکه نه ورکوم چې وخت مې لګي. زه به کوشش دا کوم زه به یو ریټن شی هسې باچا صاحب ته ورلیږم چې یاره دا څیزونه که تاسو انیشیټ کړئ نو دا به د علاقې دپاره او زموږ د ټولو دپاره ښي. زه بیا د دوی شکریا ادا کوم او الله تعالی دې په دې غونډه کې خیر او برکت واچوي.